ورځې زړې نه داسې کې لکه بیت الله شریف کې مور سزنو چې موږ څنګه څه کوره کړې وي دا تر سره دا ته ګر ورته ګاډیږي ته جوړي چې موږ ته بوټونه واخله چپلک واخله د جمعې وخت سدله ښځې دا زموږ تاسو د ماشومانو ته ولې ژاړئ ولې ژاړئ روپۍ غواړئ څه به کوئ پر کور اوړه پخلی سلامونه درنو لیدونکو هیله ستاسو به ښه وایي صحت کالي مو پرتن وي بیا هم راغلي یو د افغانستان پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ ته دغې غرنیزې ساحې ته راغلي یو مونږ هغه ساحې ته ځو چې هېڅوک هم نه وي تللي او د هغوی هېوادوالو غږ راخلو دلته هم یو داسې کورنۍ اوسېږي چې د خلکو په وینا د هېوادوالو په وینا چې نهایت په غربت کې ده زموږ سره پاتې شئ مونږ ورځو د دې کورنۍ حال په تاسو شریکوو زموږ سره پاتې شئ درون لیدونکو موږ راغلو څکمنۍ ولسوالۍ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله کوم ځای کلي ته چې ډېر لرې ده له مرکز څکمنیو څخه خورا د غره په ساحه کې پرته ده او تر څنګ مې همدغه کورنۍ ناسته ده دا چې دغلته غرنۍ سیمه کې د دې کورنۍ حال څنګه دی ژوند یې څنګه دی دا به موږ ته دغه کاکا کاکا ډېر ښه راغلاست ته وایم راته ووایه چې ژوند مو څنګه دی ژوند ستونزې درته وښیه او ژوند مو داسې دی انجینر صاحب چې د خدای نه وتلې 2 روپۍ هیله تمه مو نشته او 2 ورځې مو ناوړې تېرې کړې دي او دا وړه بچیان دا ته جوړېدل 2 ورځې موږ پرې نه ورکوله 9 روپۍ ته راکښته دی په قوم کې ټولنه ته وشوه موږ ته یې وړه چای برادا تر پیدا کړل دومره څه خورو چې بېګا سب ومو کېږي هغې نه علاوه زه مسیا سړی پروت یم دغه ځای کې 5 ورځې بیا به چېرې څم شکر تکلیف لرم خونې تڼو کې نښتلي دي بالکل د 2 روپۍ واجه مې نشته بغیر د اعلانه وتلي توسې ته مې له تمه توجه ده چې توسې مو څه امداد وکړئ نوره دا وړه مسلمان ته نوستي راګولی 2 روپۍ واجه نشته زه په څه ستونزه لري د پښه دې په څه د پښه مې تڼو کې دی شکر نه تڼو کې نیوخېږي په تلای نه شم درنو لیدونکو تاسو وګورئ پښې یعنې درپسې خرابېږي که نه خرابېږي خورپېږي سي دغې نیانه کسې نښتلې وي دا ځای نه دا ځای نه نښتلې دا نه 15 دنې نښتلې دا ګوتې پټ چیخې کسې دا شی چې ویر نه کړم زه په مسونه لوا نه شم تلای کوم ځای تاسو کوم ځای زه اصلا کې د منګالو یم منګال یم خو وشدال ته پروت یم د وخت کې مې دي دغو میلو کې دا کوسمانۍ کې پرته دي وشدغو کې پر سره دا ته ګر ورته ګاډیږي ته جوړي چې موږ ته بوټونه واخله چپلک واخله د جمعې وخت سدله درنو هېوادوالو دغه دي دا زموږ تاسو د ماشومانو ته ولې ژاړئ ولې ژاړئ ولې ژاړئ درنو هېوادوالو دغه ماشومان ګورئ هېڅ سم نه لري شکېدلي کالي دغسې دغه خواږه ماشومان تاسې پخپله وګورئ دغسې هېوادوال مو دي کاکه دغه ماشومان یې غواړي شیان خو کالي مالي غواړي کالي غوړي بوټونه نه غوړي خویلې نه غوړي زه کومه نه کړم زه به شکر تکلیف لرم 15000 روپۍ مې په دا وڅي مو سره دومره روپۍ نشته چې زه ګولې وخورم پورې غره کې څېړۍ پخې چاته خیلي دي آی شوم په ګیز نه وړي چې کم د پیشور تکلیف لرم د روپۍ زه نه لرم چې زه ځون ته د 50000 روپۍ دا ووخلم دا پورې ځای کې چاته خیلي دي دا څېړۍ خورا د شکر د پورې شوای ګیز په نه وړي چې که دا چې کم دا مې لوژ دی نوټیسونه واس نه لرم چې زه ټیسټ وکړم چې شکر مې په څو کې چلیږي دا پړومبي دا ویره به مو نیخېږي نو دا تکلیفونه مو سره ډېر غدي که تاسې مو سره دا د خدای رضا د پوره کومک وکړئ دا لوس راکړئ چې زه لږه بدۍ ته ووځم 9 روپۍ واجه مې نشته دا وړه وړکي جلکې ته پنډ دي څوک یې چې بوټونه راوړه څوک یې چې کالي راوړه څوک یې چې ته راوړه 2 روپۍ واجه مې نشته زه ورته نوس یم کور کې په دغو مسو وګرځم په دغو نه په دا نه لا بیا زه مرننه ځم بس نوره واس مې نشته چې زه یا بازار ته لاړ شم ملګري ته وایم چې کومک وکړه یا بل څه نوره د 2 روپۍ واجه نه لرم تاسې وګورئ دغه زموږ تاسو ماشومان دي دا به مې چلودله بیا به داسې دی به بیا ځان سره وایي چې زه په داسې یو ټولنه کې اوسېدلی یم چې ښه شتمن خلک یم او ما لپاره یو دستکش نه رسېده دا به هم رالویږي موږ تاسو نه به څه ډول خاطره ولرو وایي به چې داسې خلک وو چې زه یې په داسې حالت کې پرېښی وم دا مې ناروغه وو او زموږ سره د خوراک لپاره څه نه وو همداسې د اغوستو لپاره هم هغه لومړي ضرورتونه چې ژمی دی یخ دی دا غرنۍ ساحه ده تاسو ما مخکې ویډیو کې وښودله چې ټولې غرونه دي واورې دي یخ ده لکه څنګه چې په نوره پکتیا کې چې یخ وي دلته هم یخ دی څنګه چې شي نسته ژاړه مه کوه ته ولې ژاړې ولې ژاړې چی غواړې چی غواړې چی غواړې
مونږ یو کا څه غواړئ روپۍ غواړئ څه به کوئ پر کور وړه پخلی وړه پخلي زموږ هېوادوالو زموږ تاسو ماشومان یوازې وړه پخلي خپل دستکش ته فکر نه دی خپلو کالیو ته فکر نه دی وړه پخله سبحان الله انجینر صاحب نوار یو 2 ورځې مو پیروني خوړلې دی 2 ورځې مې پیروني 2 ورځې زړې مې داسې کې لکه بیت الله شریف کې مور سزنو چې موږ څاکه څکور کړي وي دا وته سره نه سره خلخونار سي دی موږ به د پیروني خو زمان به تر جوړ چې بابا ماړی موږ دا ماړی د زمان نشته مو زړ شي تاسو ته اوس څوک نه دی راغلی ستاسو غږ یې اخیستی یا صرف دا دی چې یو کور ته مې ویلي دي نور موږ ته مسیسو ته راپه هېڅوک نه دی رغولي چې موږ اواز یې خسته وي چې دا خو دومره مجبري دی اندوالین مو ورې توسې دی چې موږ ته روغلي توسې نو 2 ورځې موږ ته دلته بل چاته مو چې 2 منه غنم راکوئ چې موږ د 5 ورځې په تېرې کو بیا خدای مهربان دی کور والا ښځه جګه شوې وه د کلي کې د خپل کلي کې مشرانو ته یې چې دا داسې پلونکي کور نه الوګه رغولې دی دغو ټولنه ته وکړه یوه نیمه میاشت تر اوسه پورې خورو موږ ولې موږ مړه یو وشه بس اوس یې متامه توسې دی خدای ته خدای دی توسې دی چې مو سره توسې همدردي وکړو هېوادوالو تر هغه وخته چې موږ ژوندي یو مسافر ژوندي وي جوهر ژوندی دغسې هېوادوال به حتما راخلو غږ به پورته کوو موږ د نوم لپاره نه یو لګیا موږ یوازې د الله د رضا لپاره او دغسې هېوادوالو په شونډو باندې مسکا راوستلو لپاره لګیا یو هغوی چې ستاسو مرستې راخلي ستاسو پیسې راخلي او په خپلو جیبونو کې ږدي او یا یې په خپلو خپلوانو ویشي رب العالمین دې تباه او برباد کړي چې دغسې هېوادوال په دې سیمه کې ترې پاتې دي او دوی د خپل نوم لپاره لګیا دي چې موږ د مسافرو څخه پیسې راخلو او تر دوی یې رسوو کاکا انشاءالله موږ به راځو ستاسو غږ به اخلو ستاسو ته به مرسته راوړو ستاسو غږ مو تر مسافرو ورسوو هغه یو څه مرسته زه ته سپارم دوی لپاره به خاص وړه ورباندې راوړې دې لپاره چې دغه ماشوم لپاره وړه د ماشومانو لپاره چې دوی خو یوازې په خېټه ماړه شي که نه چې له پیرني څخه وژغورل شي وړه به ورته راوړې وریجې به ورته راوړې تر څو پورې چې بیا موږ راځو صحیح ده هغوی چې تا ویني څه پیغام ورته لري او زه دا پیغام ته لرم چې مو د 2 روپۍ واجه په دغې دنیو کې نشته بلکې نه انشاءالله موږ یو درنو هېوادوالو لکه څنګه مو چې تل زموږ سره همکاري کړې دغه بابا هېر نه کړئ دغه بابا یوازې په سکرین باندې زموږ واتساپ دی هغه ته یو میسیج وکړئ هر څه مو چې په وس کې وي تر دې ماشومانو یې راورسوئ تر دغو ماشومانو دغه اوښکې وچول غواړي د دوی په شونډو باندې مسکا راوستل غواړي یعنې موږ تاسو باید د دوی غږ راخلو تاسو زموږ سره همکاري وکړئ تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکړئ تاسو په پاک رب سپارم ښه د اباد خوشحاله او ارامه اوسئ